یو بله مسلې دپاره به یو بلې مسلې ته به اشاره وکړم د فایدې دپاره چې پیریان د انسان جسم ته ننوځي د الله په اذن سره. بس ګمراه فرقو ولا د دې نه منکر دي، خو په دې باندې الحمدلله ښه واضحه دلایل شتي. په قرآن کې پم دلیل شتي إلا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دې کې د مس تذکره راغلې چې شیطان په چا باندې راشي او لیونی کي، پیرې پرې راشي که لیونی کي. حدیثونو کې ډېر حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو زنانه راغلې وه، توره زنانه وه، او هغې دا ویلي چې یا رسول الله په ما باندې د میرګي بیماري راځي. او دغه شان یو ښځې ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راوسته، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دم واچو اخرج عدو الله، ای د الله دشمن راوځه. نو پیرې د انسان جسم ته ننوتی شي او ورننوځي د الله په اذن سره، په دې زمونږ ایمان دی، د ایماني مسله ده. خو چې څومره د انسان دینداری او الله ته نږدې، نو دومره الله حفاظت کوي. زمونږ په دې علاقو کې او په دې ملکونو کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي، خصوصا په چا باندې؟ زنانو باندې. د هغې یو وجه بېدیني م ده، اذکار ویل نشتي، الله یادول نشتي، بس چې خبرېږي جو دویمه درېیمه ښځه چې ګورې په یې پیریان دي، او بس ښځې پکې داسې هم شتي چې دروغ وایي، هېڅ پیریان پې نه. خو دی م یو چل جوړ کړی چې د خپله خواښې تنګه کي او د خپل خاوند تنګ کي، یو وخت په وخت په ځان باندې پیریان راولي. نو کله چې انسان د الله ذکر پرېږدي که نه، خصوصا د سهار ماښام اذکار او د هر فرض منځونه بعد اذکار چې دا دې کله پرېښودو، نو بیا به دې هر قسمه مصیبت په دې بیا تنګوي، او چې دا دې وي نو الله به دې د هر شر نه، شر د هر مخلوق نه، که پیری دی که انسان دی او که هر څه دی، الله به یې د هغې نه بیا ساتي.